سلامونه هیوادوالو دمګړی را سره د کابل ولایت د 22مې ناحیې اړوند د قلعه مسین سیمه ګورئ چې د پاس خوا نه د ګوسفندرې د خوا څخه سختې ډېرې اوبه راغلي دي. سیلاب راغلی، ځایي خلک ټول راوتي دي چې یو بل سره کومک وکړي تر څو کورونه یې له تخریب څخه وژغورل شي. خو د یوې مناسبې لارې او طریقې د نشتون د وجې یې ډېر کورونه او تاکاویان د اوبو ډکې دي او کورونه تخریب شوي دي. له اوسنۍ ادارې مو هیله ده چې دغې ته یوه منظمه لاره او طریقه پیدا کړي تر څو هېوادوال له هر ډول خطره وژغورل شي. السلام علیکم دوستانو، دا د احمدشاه بابا مینې په څیرمه کلی موسم سیمه نهمې بي ګذر ده چې د ګوسفندرې د بارانه اوبه راڅنې شوي دي او کلیوال ټول چې د مشکل کې دي نو دوی دپاره د مرستې ضرورت ده. نو دا ګوره ټول خلک لګیا دي چې اوبه منې کړي، خو امکان یې نشته. د خلک ټول زنانه له کورو ووتي، بره کلي ته وختي، نو د کومک ضرورت ده. دا ګوره دا کورونه ټول شوکت خانه ښې جوړې په خیر دغسې اوبه دي، پروا نه لري، لږه روښانه رسي. دا سنګکارۍ باندې د پاسه اوبه اوښتې، تاسو حجرې ګوټ ته وګوره، داسې اوبه پرې راخوشي دي. او دا هغه ما د جوارو پټی دی، ګورې ټولو ځایانو باندې اوبه راوښتې دي. بس الله دې رحم وکړي، دغسې خوړ راغلی دی. لاړ داسې وړي دي، نو دا اوبه ته وړی شي، خود ورته شي. لاره خلاصه نه ده، بنده ده. لاره لږه بنده ده، نور د وړو نه ده.